ملګرو او خویندو ورونو، که غواړئ چې د ژوند نه مو خوند واخلئ، ژوند وکړئ. یو خو سړی ژوندی وي او یو ژوند کول وي. یو سړی کوما کې پروت دی، هغه هم ژوندی دی، خو زه خبره د ژوند کوم. ژوند هغه ته وایي چې د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپلو خپلوانو نه خوند واخلي، د دنیا، د نړۍ، د هواو، د کائناتو نه خوند واخلي، او دا ټول چې ګوري د خپل رب عبادت کوي، حمد و ثنا چې یا ربه تا ماته زندگی ژوند را کړی دی او دا د ټول کائنات را کړي دي، دا میوې، دا ترکاریانې، دا اوبه، دا هواګانې، دا ونې بوټي، دا ټول کائنات، انسانیت د دې نه خوند اخیستل. نو بیا د خدای عبادت کې خوند راځي، د خدای پاک حمد و ثنا کې خوند راځي، ځکه چې بیا انسان دې ته متوجه کېږي چې دا هر څه چې دی خدای پاک ماته راکړي دي او دغه خوندونه چې زه د دې نه اخلم، نو زه باید د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړم، ذکر عبادت یې وکړم. نه غواړم خبره رانه اوږده شي. کوم خوند چې په صداقت کې دی، په رښتینولۍ کې دی، په خدمت کې دی، په مرستو کې دی، هغه په یو شي کې نشته. او ډېر خلک بیا دا خبره کوي چې دا کارونه چې مال ونه لري نو څنګه به وکړي. دا درواغ دی. دا سړی کم شتمن وي او که غریب وي دا کارونه کولی شي، خو کله چې انسان شي بیا په خپله مؤمن کېږي، او چې مؤمن شو د هر څه ورته آسان دی. الله مخاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، ژوند وکئ او د ژوند نه خوند واخلئ، د ژوند مقصد لاسته راوړئ، د دنیا او د آخرت ګټې لاسته راوړئ. او د ژوند مقصد دا دی چې دلته ښه ژوند، خدای راضي کول، او د مرګ نه وروسته هر څه چې خدای پاک موږ او تاسو ته تیار کړي دي هغه زموږ دي. السلام علیکم ورحمت الله.